سلامونه د ایسي څارونکو ستړي مشي امید ده چې ښه صحت ولرئ. نن مې میلمه د کرکټ سره یو آشنا څیره و. د کرکټ سره آشنا نوم ابراهیم مومند دی. د مومند صاحب سره په پرونۍ لوبه غږیږو د افغانستان په تاریخي بریا د پاکستان پر وړاندې یو په راتلونکو سیالیو. مومند صاحب پرون افغانستان پاکستان ته په لومړي وار یو تاریخي ماتې ورکړله. تاسو به خامخا لوبه څارلې وي، تعقیب کړې به مو وي. اول خو مبارک شه او بیا لوبه څنګه وه؟ غروال صاحب د ایسي د طریقه تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د بیګانۍ د سترې بریا مبارکي مرته وایم. یو خوب یو ارمانو چې هم د لوبغاړو هم د کرکټ مینوالو پوره شو، یو اوږد انتظار چې هغه انګلیش کې ورته شکل وي چې هغه موږ مات کړ او خوندوره لوبه وه، ډېره مزداره وه. بالینګ بیټینګ پریشر ځکه وکټ هم سخته وکټ وه، اسانه وکټ نه وه. بل پاکستان نه لوبه ګټل همیش موږ دپاره داسې چې پاکستان سره زموږ همیش یو لوبه راګټې ده. سیریز ته داسې و چې هم لوبغاړي منټلي چمتو و چې دغه سیریز کې موږ یوه لوبه په وایو لوبه وګټو کولی شو. بل پاکستان سره چې کوم سینر لوبغاړي نه و، د هغه نشتون افغان لوبغاړو ته مورال ورکړی و. نو ټول کریډټ بیرته مځي کپتان ته، کپټنسي کې ډېر بهترینه چینجز وشو او د مقابل لوري د لوبډلې جوړښت هم راځم. خو د پاکستان خلاف چې کله د افغانستان لوبي وي نسبت نور ملکونو ته یو قسم علاقه په عام خلکو کې زیاته وي، په لوبغاړو کې مغه جذبه ډیره زیاته لیدل کیږي. ولې دغه سیالي مهم ګټلو؟ موږ پاکستان نه په تیرو 15 شپږ لوبو کې لوبه نه وګټلې وو کې فکر کوم څلور ورځې او درې شلو ورځې د پاکستان خلاف ځانګړي توګه ولې د یوې سیالي ګټل مهم وو؟ دغه فکر ولې دی؟ یو خدای چې افغانستان په کرکټ کې ډېر بهترین او ډېر زیات خرایس کړی دی، ډېر زیات په ډېر کم وخت کې ډېر غټ اچیومنټس لري. بل افغانستان شروع له ایرلینډ څخه او عربي اماراتو څخه او بیا ورپسې زیمبابوې شو، بیا ورپسې ویسټ انډیز شو، بنګلادیش شو. نو د دې کوم چې موږ وهلي وو هغوی ګټل ته ډېر مهم نه ښکارېده، کوم چې موږ ته پاتې دي هغوی ګټل موږ ډېر زیات مهم دي. بل پاکستان موږ د خپل مدرسې شوي دي چې هغه سیاسي رقابتونه چې دي هغه د افغان کرکټ مینوالو لوبغاړو په ذهن کې دي. او زیاتره افغانان او کرکټ لوبغاړي هم پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنو باندې تورني او پوهېږي چې پاکستان نه موږ بل قسم غچ نه شو اخیستی. یوازینی کرکټ دی چې موږ ته دغه خوشحالي راکولی شي، موږ پاکستان ماتولی شو. زما په اند باندې زیاتره پاکستان سره د افغانستان لوبه سیاسي اړخ لري، که هغه لوبغاړي وي که هغه مینوال وي. او زه په دې یقین یم باور یم که د پاکستان غوندې لوبه موږ هر هېواد سره وکړو، کوم جذبه، کوم پیشن، کوم تیاری، زه یقین په دې لرم چې استرالیا، انګلستان، هند، سریلانکا هر یو هېواد ته افغانستان ماتې ورکولی شي. خو سیاسي اړخ خبره مو وکړه، په مستقیم ډول دغه سیالۍ د سیاست سره تړل د دواړو خواو لپاره ګټه کوي که تاوان کوي په نړیواله کچه؟ ډېره زیاته ګټه کوي مارکیټینګ لحاظه. یو اوس یو لکه څنګه چې د استرالیا او انګلند ترمنځ هغه ایشز باندې هغه ریولري ده، همدغسې د هند او پاکستان ترمنځ په د کرکټ دپاره، د بزنس دپاره، د آی سی سی دپاره او د افغانانو دپاره چې دوی یو موټی شي، دوی ودرېږي، دوی د په مثبته توګه باندې سیالانو ته او حریفانو ته او دشمنانو ته ماتې ورکړي. د سپورټس نه باید زده کړه وکړو موږ چې څنګه باید موږ پازیټیو سوچ وکړو او بغیر د ټوپک نه، بغیر د کوم وهلو ټکولو نه موږ هم پاکستان ته ماتې ورکولی شو. نو کرکټ اړخ که ورته وګوري یو غټ اچیومنټ دی پاکستان ته ماتې ورکول. سیاسي اړخ که ورته وګوري دا یو موټیویټ کوي ټول افغانان چې که دوی زحمت وباسي، که دوی پازیټیو مثبت سوچ وکړي، دوی د پاکستان نه په هر میدان کې غچ اخیستلی شي. یوازې دا چې نه چې کرکټ کې او د هغې دپاره تیاری پکار دی، هغې دپاره په خپلو مشکلاتو باندې کار کول پکار دی، خپل ځان ته کتل پکار دی. او افغان لوبغاړو بېګا خپل ځان ته کتلي، خپل سټرینګ ته کتلي دي. او پاکستان رئیسارول، پاکستان ماتول نه یوازې د مچ ډول چې سیاسي اړخ کې، بل کرکټ کې په مادي اړخ کې، په معنوي اړخ کې ډېر زیات اغېزمن او ګټور ثابتېږي افغانستان لپاره. که بېرته پرونۍ لوبې ته راشم، په لنډه توګه کې راته د پرونۍ لوبې اول د قوت یو څو نقطې او بیا کېدای شي نیمګړتیاوې هم وي، نیمګړتیاوې ته تر لنډ وغږېږئ.
اول خو په شارجه کې سټیټس ته سړی وګوري په وروستي 9 شلوبو کې ولس هغه ټیم ګټلې وي چې هغه ډیفینډینګ کاوه لکه اول چې چا بیټینګ کړی و موږ هم په لومړیو کې ویریدو لکه څنګه چې بیګا شفیق ستانزي په یو سپیس کې ویل چې شارجه پیچ داسې پیچ دی چې کله بیټینګ پاراډایز شي او کله بالینګ پاراډایز شي نو بیګا هغه و چې بالینګ پاراډایز شو مجيب هغه باندې ډېر کرټیسیزم خو بیرته هغه خپل هغه کلاس کو د چې په دغه وکټ باندې چې هغه د سپینران د پاراډایز سپورټ کاو نو دوی کولې شي چې په خوانه نجیب موږ یو ځل بیا وګورو مجيب نو بالینګ چینجز بهترین وشو راشد چې ډېر کم لیدل کیږي چې د نوین او د فضل حق او د مجيب پښتون کې د هغه څلورم یا پنځم ورته راشي نو چینجز د بالینګ ډېر بهترین وشو بل د پاکستان پارټنرشپ پر خود جوړېدو ته پرې نه خودل شو مخکې د څه چې موږ په درې لوبغاړي دی مخالف ټیم ورکړه موږ په بیرته بیک فوټ باندې لاړو نو بیګا تر اخره پورې راشد اٹیک وکړ او دا د یو ښه کپتان خاصیت دی چې هغه پرې نه خود چې پاکستان ساواخلي پاکستان پارټنرشپ بلکې پاکستان یو لوبغاړي هم چلیدل سکور 150 پورې تل ځکه پاکستان په بیټه کې کافي ډیپ لري خو پارټنرشپ ونه شو د پارټنرشپ د نشټون د وجنه پاکستان بیک فوټ باندې لاړو 5th لویس سکور باندې وي بولډ اوټ شو او یا ریسټریکشن نو بالینګ هر څه برابر کړ کسان بیټینګ کې مونږه تاول چې مخکې وروسته به خبرې په مشکلاتو باندې مشکلات په بیټینګ کې مونږه د بخوانه لرو بالینګ زموږ همیش سټرینث هغه سپین دی او فاست بالینګ دی خو بیټینګ زموږ مشکل دی او خاص کر چې څنګه راشد هم دا یادونه کړی چې موږ ټاپ اډر کې مسله ده نو هغه باندې په خپل کپتان خبر دی او کپتان په هغه باندې کار کوي او هغه هم ټیکټیکل چینجز راتلی شي او هم ریپلیسمنټ هم کېدی شي ټیکټیکل چینجز دا دي چې ته په اوپننګ کې یا په ون ډاون کې تغییر راولي او مخکې وروسته کې لوبغاړي لکه زما اپشن دا دی چې ګوربز باید موږ 2 ډاول 3 ډاول ته باید راولو ځکه هغه یو پراپر بیټسمین دی هغه داسې یو بیټسمین دی چې هغه باندې ټیم ډېر زیات تکیه لري او هغه موږ چیپلی لاس ورکو نو ټول ټیم تاسو ګورئ چې بیا هغه پکې یو ریبل پکې شروع کیږي کله نبی کړو کوم د نبی رول پرون څومره مهم او نبی سره کوم لوبه وکړه د نبی لوبه مو څه ولې آوټسټانډینګ یاره نبی یعنی ځینې لوبغاړي داسې چې په مشکلاتو سره مخ شي یا یو قسم غصه لري یو قسم خفګان لري هغه ځینې وخت کې ډېر پرفارمنس کوي نبی ډراپ کېدل باندې ډېر زیات بحثونه او ډېر خلک خوشاله خو نبی باید داسې ځانې نه وتلی نه وی کوم قسم چې موږ د عربي اماراتو سیریز څخه هغه موږ کېناوو ځکه نبی د دې وطن لپاره د دې کرکټ لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي صحیح ده چې په یو مشوره باندې کېدی شو خو زما څومره معلوماتو د عربي اماراتو سیریز لپاره چې کله ډراپ شو هېڅ قسم مشوره هغه سره نه وه شوې او پکار ده چې یو سینر لوبغاړي چې کم تر کمه ته باید هغه له چانس ورکړي چې هغه څه وخت غواړي د هغه پلانینګ څه دی چې هغه کینی نه کینی ریټایرمنټ اخلي نه اخلي دا باید لوبغاړو سره په مشوره باندې دغسې فیصلې وشي نو نبی بیګا یو خو چې وکټ ډېر سپورټ کاوه او دویمه خبر دا وه چې خپل سینیریټي وښوده غټ لوبغاړي همیشه په غټه ورځ باندې په کار راځي راشد بیګا د نبی چې کوم انینګز او د نبی چې کوم بالینګ و هغه په سنچریو باندې ارزېده د افغانستان دپاره که مقابل لوري ته راشم پرون شاداب د لوبې وروسته په خبرو کې یادونه وکړه چې زموږ لوبډله نوې ده او شاید د نړیوالو لوبو تجربو نشتون د دغه ماتې لامل و د هغه د خبرو سره همغږي یاست ګوره سیاسي اړخ ورته وګورئ صحیح ده دا خبره کوي خو شاداب باید د افغانستان بالینګ ستاینه باید کړی وی چې بهترینه بالینګ وشو یعنی د بالکل بیک فوټ باندې لاړه پاکستان صحیح ده چې 2-3 لوبغاړي د پاکستان همیش په اوم وته وکټ باندې میچ ګټلی دی خو همدغه پاکستان د همدغه سینر لوبغاړو پښتون کې څو میچ وړاندې په ورلډ کپ کې په اسټریلیا کې له زیمبابوې نه میچ وبایلو پاکستان داسې یو ټیم دی چې هغه ایرلینډ هم ماتې خوري په ورلډ کپ کې خو بیا استرالیا سره انګلند سره ورلډ کپ او د چمپیونز ټرافي فائنل هم لوبي او بیا غاتر ولیم غټي نو پاکستان د دې نشي کولی چې په اسانه باندې پاکستان د یو خاصیت لري د یو کرکټ لري چې
هغه همیش کم بیک کولی شي. افغانستان باید په تیرو میچ کې چې کوم مشکلات یا کوم ګیپس پکې باندې کار وکړو. د ځان د اطمینان لپاره ښه خبر ده چې شاداب خپل مینوالو لپاره خپل لوبغاړو لپاره دا خبره کړې ده. خو زما په اند چې اوس پاکستان کوم جونیئرز راوځي باید خپل بیک کی او دوی له مکمل چانس ورکړي، پراپر چانس ورکړي، ځکه همیش په پاکستان سره رضوان او فخر او شاهین شاه او شاداب دا نور چې کوم پلیران چې ډراپ شوي دي یا ریسټ شوي دي دا به ورسره نه. نو زه فکر نه کوم که دا خبره وه، ځکه پاکستان چې کوم لوبغاړي راوستي وو چانس یې ورکړی و، په خپله احسان الله د حارث رؤوف نه سره په سپیډ کې برابر دی. په کوم چې د دوی سایم و دا په سټرایک ریټ کې او په بیټینګ کې د بابر اعظم نه او د رضوان نه ښه لوبېدلی و په پی سی ایل کې پاکستان سوپر لیګ. نو داسې کومه خبره نه وه، خو جوړښت چې کله کېږي، یو کمبینیشن چې برابرېږي، یو نوی ټیم چې جوړېږي، نو خامخا باید د دغسې حالاتو نه باید یو ټیم تېر شي. که دغه بریا په اهمیت وغږیږو، لږ د افغان لوبډلې لپاره په دې لوبلړۍ کې د مخکې تګ څنګه روحیه ورکولی شي، او بل دوهم د افغانستان د کرکټ په نړیواله کچه په مطرح کولو کې رول څومره مهم دی؟ زه خو شخصا په دې باور یم چې بیګا لوبې ته په کتو باندې افغانستان د دې 100% د سل په سلو کې د چانس چې یو خدای سیریز وګټي، او د سیریز ګټلو وروسته پاکستان افغانستان باید دا کوشش وکړي کلین سویپ کړي او درې واړه سیالیو کې بریا خپله کړي. او دا چانس افغانستان سره شته دی، هم په مورال په لحاظ باندې، هم کنډیشن په لحاظ باندې، هم د سټرینث په لحاظ باندې چې افغانستان کوم سټرینث لري په بالینګ کې، او کوم قسم لوبه چې افغانستان راته وکړه. ځکه نیمایي لوبه پاکستان په ټاس باندې ګټلې وه تقریبا، ځکه ټاس ډېر زیات میټر کوي په شل ورځې کرکټ کې. خو بیا هم هغه ټول نیګیټیو چې ستا خواته راځي، خو بیا هم ته راځې هغسې پرفارمنس ورکوي، دا خپله یو مورال لوبغاړو ته ورکوي، کپتان ته ورکوي. نو یو څه چینجز او څه بدلونونه ټیکټیکل او داسې ریپلیسمنټ پکار دی په ټیم کې. نور پاکستان ته ماتې ورکول اوس په افغان لوبغاړو ته هم معلومات شوي وي چې یوازې د یوې بریا ضرورت و چې هغه ترلاسه شوه. دوی به اوس دغه مورال پیدا کړی چې دوی کولی شي پاکستان ته ماتې ورکړي. خو کار پکار دی او ډېر کوشش پکار دی. افغانستان په دې کې ډېر بد تاریخ هم لري چې همیشه چې دوی کله یو یا دوه لوبې ګټلې دي نو بیا سیریز باندې بیرته بیک فوټ باندې ځي. تاسو انډر 19 مثال هم در کوم چې دوه لوبې وروسته بیګا دوی بنګلادیش غوندې ټیم نه چې په ټول ټور کې بنګلادیش زموږ میچ نه ګټلی، بیګا زموږ نه تقریبا 50 پلس باندې هغوی موږ ماتې راکړه. نو دغه یو مسله موږ لرو چې موږ زر هوا کې کېږو، ډېر زر خپل ځان ته غره کېږو، او یا هم خواري پرېږدو، محنت پرېږدو، په خپلو غلطیو باندې مشکلاتو باندې کار نه کوو. نو دغه شي ته ډېر توجه پکار ده. په دغه یوولس کسیزه لوبډله که راشم، فکر کوئ بدلون اړین دی راتلونکي لوبې ته؟ ځکه لوبډلې لوبه ګټلې حتما. زه د کرکټ چې کوم سلیکشن کمیټه ده، یا اوس خو د سلیکشن کمیټې دومره واک نشته دی، د کوچ او د راشد چې کوم سوچ دی هغه ته زه حیران په دې یم چې په تا سره یو پراپر بیټسمین شته دی، اوپنر درسره شته دی، میډل آرډر درسره شته دی، او ته راځي آلراونډر لوبوي. په داسې حال کې چې هغه آلراونډر ته هېڅ ضرورت هم نشته دی، هغه بال کوي نه بیټ کوي. نو که ته د بیټسمین په توګه باندې آلراونډران په ټیم کې اخلي، نو بیټسمینانو به وظیفه څه شوه، د هغوی کار څه شو، د هغوی شتون هلته بیا څه ضرور دی. او که کله چې آلراونډر اخیستل کېږي نو بیا هغه ته باید بال ورکړل شي. فکر نه کوئ دا په دې مطلب وي چې دی ډېرې آپشنې ولري؟ که پرونۍ لوبې ته ځیر شو، ګلبدین هم د توپوهنې موقع درلودله، خو له بده مرغه ښه ونظرېد. عظمت ښه توپچونه وکړله، کریم جنت توپوهنه ته راغی خو هغه خپل مسؤلیت یې په ښه توګه ترسره نه شو. آیا فکر کوئ چې دغه فکر د دې لپاره دی، یا د ډېرو آلراونډرانو اخیستل په دې معنا دي چې لوبډل مشر شل اوریزه لوبه ده او هر وخت بدلېدلی شي، داسې څومره آپشنې ډېرې وي؟ خبر دسته چې دا اول ځل نه و چې پاکي افغانستان داسې کار وکړ. موږ دا ډېر وخت نه راګورو، پوه شئ موږ دغلته مشکل لرو. دغه کسانو باید رول ډیفاین شي چې د دې رول څه دی په ټیم کې او د څه لپاره.
راشد د فیصلونو ښکاري چې دغه دواړه د بیټسمینانو په توګه باندې اخلي او ځکه تاسو ګورئ چې دوی په ټاپ آرډر کې راځي. په ټاپ آرډر کې کریم جنت له هم بیټینګ چانس ورکول کېږي، ګلبدین له هم د بیټینګ چانس ورکول کېږي. خو چې تا ته معلومه ده چې د دواړه بیټسمینان نه دي او دواړه آلراونډران دي، نو بیا ته باید پراپر بیټسمین سره راشي چې دغه مسؤلیت دی، دغه ذمهواري ده، کم تر کمه ټیم کې سټیبیلیټي راځي د دوی په شتون کې. خو زه چې څومره سوچ کوم بالینګ اړخ ته راشد دومره نه ګوري، ځکه د دواړو ته په دې وروستیو کې داسې کوم بالینګ رول نه دی ورکړل شوی. دوی سره د بیټینګ ته ګوري او فکر کوي چې موږ سره اتم او نهمه پورې موږ سره بیټینګ وي نو موږ به ډېر سټرانګ یو. خو دغه بیخي معکوسه ثابته شوې ده. د دوی په شتون کې سمه ده چې یو یا نیم میچ به افغانستان ته ګټلی، خو افغانستان ته پراپر بیټسمین پکار دی چې هغې سره ټیم مضبوطېږي او د هغوی مسؤلیت هم دغه دی چې باید د افغانستان دپاره بیټینګ وي، نه دا چې موږ اوه اته یا شپږو بالینګ اپشن ولرو. موږ کافي سپیشلیست خبرې مو جالبې دي او ډېر څه خوند کوي چې له تاسې واورو، ځکه لوبه نږدې تعقیبوئ. خو که بحث راغونډ کړو، وروستۍ پوښتنه درنه دا وکړمه چې ولې افغانستان په تېرو کلونو کې په دې نه و توانېدلی یا نه توانېږي چې د پاکستان په څېر د مخورو او پیاوړو لوبډلو سره لوبې برابرې کړي؟ د دغې علت څه کېدلی شي؟ که لنډ جواب راکړئ. ګوره دغه هیوادونه چې دي ته اوس تاسو پاکستان ته وګورئ، پاکستان په دې شرط باندې افغانستان سره لوبې برابرې کړي دي چې نیمایي ګټه به زموږ وي، یعنې 50-50 به وي. په داسې سره کې چې پاکستان په دغه لوبو په ترسره کېدو کې هېڅ قسم رول نه لري. د دوی چیرمین یې دونه وکړله په پریس کنفرانس کې چې موږ له افغانستان هېڅ نه دي غوښتلي، خالي دومره مو ورته ویلي چې که چېرې دغه لوبو مصارف جګ کوي دغه بس دی زموږ لپاره، موږ ته وایي کومه برخه نه ده غوښتلي. آیا رښتیا هم بیا رښتیا خبره چې دوی کندوز سره برخه غواړي؟ ګورئ پاکستان کرکټ بورډ په پریس کنفرانس کې دا خبره وکړه، که زموږ کرکټ بورډ یې رد کوي هغه بېله خبره ده. خو پاکستان کرکټ بورډ مشر پخپله دا خبره کړې ده چې دغې سیالیو چې کوم عاید دی هغه 50-50 دی، یعنې پاکستان خپل لوبغاړي د کرایې په بدل کې یا خپل لوبې د کرایې په بدل کې افغانستان سره برابرې کړي دي چې هیڅ قسم مصارف په دوی نه کوي، یوازې د سیالیو کې ګټه چې کومه ده هغه ګټه کې به دوی نیمایي اخلي. بل دا چې کرکټ ټول بزنس باندې بدل شوی دی. افغان کرکټ بورډ ما په خیال کمیونیکیشن ګیپ ډېر زیات دی، نورو هیوادونو سره د دوی اړیکې او د دوی تګ راتګ او د دوی چې خپل کرکټ دوی ته ښکاره کړي، ورته وښیي چې موږ کوم قسم کرکټ لرو. په دې برخه کې افغان کرکټ بورډ ډېر زیات پاتې دی. نو پکار ده چې دغه اړیکې د کرکټ بورډونو ترمنځ پراخه شي، تګ راتګ زیات شي. او بل دا چې د افغانستان کرکټ مینوال د ایرلینډ په پرتله باندې، د زیمبابوې په پرتله باندې، د ویسټ انډیز په پرتله باندې، یعنې په ایشیا کې که موږ دویم نو اوس درېیم ډېر زیات فین فالوورز موږ لرو او مارکیټینګ همدغې ته راځي. هند ته تاسو ګورئ چې هند استرالیا سره لوبه کوي، انګلینډ سره لوبه کوي، دې لپاره نه کوي چې هغوی سره ښه کرکټ دی، دې لپاره کوي چې د هغوی په شتون کې هند ته ډېر زیات عاید راځي، ځکه هغه غټ کرکټران دي. خو بدبختي ده چې موږ د نبي، د حضرت زازي، د راشد، د حمید حسن، د ډېر غټ سرانو په شتون کې موږ نور هیوادونه تر اوسه پورې په دې قانع کړي نه دي، ځکه زموږ اداره کې سټیبلیټي نشته دی. هغه د کرکټ بورډ ویژن معلوم نه دی چې یاره موږ څه کول غواړو، باید څه وکړو، کوم ځای ته رسېدل غواړو، چا سره لوبې وکړو، انډیوالان هم څوک دي، دشمنان هم څوک دي، کوم هیواد موږ ته ګټور ثابتېږي، کوم هیواد موږ ته ګټور نه ثابتېږي. دغه تعریفونه تر اوسه پورې کرکټ بورډ نه دي کړي. نو په دې برخه کې ډېر زیات جدي کار پکار دی او ادارې ته چې د اوس کوم مشران دي دوی ته وخورګول پکار دی. داسې نه دی چې پخوا بدبختي دا وه چې په هر کال کې او په هر څو میاشتو کې زموږ اداره کې مشران بدلېدل. نو دغه مشران چې کوم دي دوی ته باید ټیم ورکړل شي چې دوی کم تر کمه نه یوازې دا ټیم ورکړل شي، بلکې باید دوی ولس ته خپل ویژن وښایي چې زه څه کول غواړم، زما په APL په اړه زما څه اراده ده، زما په ډومېسټک کې څه اراده ده. ځکه راشد تاسو وکړه راشد کور مو آباد، امید ده چې اړوند مسؤلینو ته موږ ورسېږي او هغوی په دغه برخه کې غور وکړي او
موږ د دې شاهد اوسېږو چې افغانستان په راتلونکي کې د پاکستان په څېر د پیاوړو لوبډلو سره لوبې ولري. اوسني حالت ته په کتلو سره له بورډ فکر کوم مننه به حق وي چې دوی اوس هم دومره سرغړوي او یو څه کوي. سیریز وخت اصلا د استرالیا او مطلب دغه سیالي باید موږ د استرالیا سره کړو، خو چې دوی وتوانېدل د پاکستان سره لوی په لار واچلي، دغه هم یو لاسته راوړنه ده. خو ستاسو د خبرو په تایید باندې لا ډېر څه کولی شو، ځکه لوبډله او لوبغاړي مو دغه وړتیا لري او امید دی چې دغې ته جدي او ځانګړې پاملرنه وشي. له تاسې مننه چې په بحث کې مو ګډون وکړ، امید دی چې په راتلونکي کې هم تاسې ولري. ان شاء الله. مننه تاسو.